رانه و پیشو یې ساتلې وه پیشو خوراک په ولم نه ورکوه پرېښودله به یې نه چې دا لاړه شي او خوراک وکړي هغه پیشو د لوږې د لاسه مړه شوله الله د هغې په وجه هغه ښځه جهنم ته به وستله د پیشو په وجه زمونږ د خلق دی زمونږ د رزق د لاندې لاس دی یو صحابي راغی د نبي علیه السلام نه یې تپوس وکړو وی غلام څو پیرې معاف کولی شي غلام چې د سړي ګناه وکړي څو پیرې معاف کولی شي په ورځ کې لکه موږ وایو زما دا نوکر دی مړه په مخه غلطي کېږي وی څو پیرې معاف کولی شي د مافۍ خو به صحه دي که نه یو پیرې معاف کړمه 2 پیرې معاف کړم په ورځ کې 3 پیرې معاف کړمه 100 پیرې معاف کولی شي امام الانبیا ورته وفرمایل وی په یوه ورځ کې 80 پیرې معاف کوه 80 که 80 پیرې د غلام ګناه وکړي که نه 80 پیرې ستا نافرماني وکړي نو په یوه ورځ کې 80 پیرې معاف کوه 80 چاته به تکلیف نه ورکوي چاته به تکلیف نه ورکوي صحابي وایي موږ په لاره روان نبی علیه السلام رانه لږ اودس ماتې ته لاړ چې وی راغی نو یوه چینچڼه وه سره مرغۍ وه موږ د هغې 2 بچي نیولي وو وی هغه مرغۍ داسې په موږ چورلېدله نبی علیه السلام وی چې د دې بچي چا نیولي دي دا ولې دا چړاړ کوي دا ولې دا چغې وي دې له دا تکلیف څوک ورکوي موږ یو 2 بچي دي موږ سره وی شا به یې واپس یې کوي ورته شا به یې واپس یې کوي ورته موږ پرېښودل هغه مرغۍ واپس لاړله وی داسې به نه کوئ چې مخې ته لاړو اور لګېدلی و اور چا لګولی و د میږو سوړه یې سېزلې وه نبی علیه السلام دا اور چا لګولی دا پلانې داسې مه کوئ په اور به عذاب صرف یو د الله ذات ورکوي مخلوق په اور عذاب نه ورکوي نن خلق یقین وکړه خدای دې رحم وکړي منګکانو باندې تیل واړي د پاسه تیلې ورته ووایي هغه منګک رواني الله اکبر په اور عذاب ورکول دا د یو د الله د ذات صفت د مچو ګب به اور ورته مخې ته برابر کړي بری ورته ونیسي او د مچو ګب وسي سیدي که نه سیدي اور عذاب ورکول دا د الله د ذات